د بنگلاديش ملي لوبډلې لوبډلمشر شکیب الحسن ولې له خپلو لوبغاړو ګیلمن دی او ولې لوبغاړي ورسره لوبه نه کوي. دوستانو هر سره ویډیو کې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د بنگلاديش ملي لوبډلې لوبډلمشر شکیب الحسن له خپلو لوبغاړو ګیلمن دی په داسې حال کې چې افغان لوبغاړي په خپله لوبډله کې د همغږۍ او اتفاق خبره کوي. بل پلو بیا بنگلادیشي لوبډلمشر شکیب الحسن له خپلو لوبغاړو د نه همغږۍ او ناسم پلان له امله خفه دی. هغه ویلي دي چې زموږ لوبغاړي په ګډه د یو بل ملاتړ نه کوي. د شکیب الحسن په خبره په هره لوبه کې یو یا دوه لوبغاړي ښه لوبه کوي، خو نور لوبغاړي هم باید دغه دوه یا درې لوبغاړي وهڅوي ترڅو له هغوی سره لا مرسته وکړي او لوبډله بریا ته ورسوي. شکیب ویلي چې افغان لوبډله په شلوریزو لوبو کې یوه پیاوړې لوبډله ده، هغه اوس اووم مقام لري او موږ لسم مقام کیو. بنگلادیشي لوبډلمشر ویلي دي چې دوی اوس په دې هڅه کې دي ترڅو لوبډله د دې لوبلړۍ تر پایلوبې ورسوي. نوموړي ویلي موږ لا دوه لوبې لرو او زیمبابوې دوه لوبې بایللې دي. دا به زیمبابوې ته سخته وي چې دواړه لوبې وګټي او پایلوبې ته ولاړ شي. د هغه په وینا زه ډاډه یم چې زموږ لوبډله به پایلوبه کې له افغان لوبډلې سره مخ کیږي او هلته به ښه لوبه نندارې ته وړاندې کوي. یادوي چې د چهارشنبې په مازدیګر د سپټمبر په 13 نیټه 15 بجې زیمبابوې د بنگلاديش پر وړاندې او افغان لوبډله د جمعې په مازدیګر د سپټمبر په 20 نیټه له زیمبابوې سره لوبه کوي. نو دوستانو تاسو د شکیب الحسن دې خبره ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.